البقره مدنی سورت او 280 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکې نشته، د متقیانو د پاره لارښوونه ده. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغوی چې په نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ ترسره کوي او له هغه څه چې موږ ور روزي کړي دي د الله د رضا په لټون لګښت کوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغوی چې پر تا نازل کړی شوی کتاب او له تا مخکې نازل کړی شوو کتابونو باندې ایمان راوړي او په آخرت باور کوي. أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دوی د خپل رب په لارښوونه سم او هم دوی بریالي دي. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بشک هغوی چې کافران شوي پر دوی برابر ده، که ویروي یا یې ونه ویروي ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د دوی پر زړونو او غوږونو ټاپه وهلې او پر سترګو یې پرده ده او دوی لره ستر عذاب ټاکل شوی دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او له خلکو نه ځینې هغه دي چې وایي په الله او آخرت ورځ مو ایمان راوړی، حال دا چې دوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله او مؤمنانو سره چل کوي، خو له ځانه پرته بل څوک نشي غولولی او دوی نه پوهیږي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. په زړونو کې ناروغي ده، نو الله ناروغي نور هم ورزیاته کړه او دوی لره دردناک عذاب دی په دې چې درواغ به یې ویل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. او چې ورته وویل شي په ځمکه کې ورانکاري مه کوئ، وایي یقینا موږ خو سمی راوستونکي یو. واورئ هم دوی ورانکاري دي خو نه پوهیږي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او چې ورته وویل شي تاسې هم د دغو خلکو یعنی صحابه کرامو په شان ایمان راوړئ، وای د دې کم عقلو په شان موږ هم ایمان راوړو. واورئ هم دوی په خپله بې عقلان دي خو نه پوهیږي.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. او کله چې مؤمنانو سره مخامخ شي وایي موږ ایمان راوړی، او چې خپلو شیطانانو یعنی مشرانو سره ګوښه شي وایي موږ بالکل تاسې سره یو، موږ خو په هغوی ملنډې وهو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله پر دوی ملنډې وهي او هماغسې یې په خپلې ناړامۍ کې لالهانده پرېږدي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دوی هماغه دي چې د هدایت بدل کې بېلاریتوب اخیستی، نو نه یې دې تجارت څه ګټه وکړه او نه په سمه لار ورسم شول. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال د هغه چا په شان دی چې اور یې بل کړ، نو کله چې چاپېریال روښانه کړ الله د دوی د لیدلو نور واخیست او په داسې تیارو کې پرېښودل چې څه نه ویني. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو بیرته نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او یا د دې منافقانو مثال داسې دی لکه یو شړک باران له اسمانه چې تیارې تالنده او برېښنا هم پکې وي، د تندر له ویرې ګوتې په غوږونو کې نیسي د مرګ له ډاره. حال دا چې الله له کافرانو راتاو دی. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نږدې وي چې برېښنا یې سترګې یوسي، چې کله ورته رڼا کړي روان شي پکې، او چې ورباندې تیاره شي ودرېږي. او که الله غوښتي وای خامخا به یې غوږونه او سترګې ورختمې کړي وي. بېشکه الله پر هر څه برلاسی دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلکو د خپل پالونکي عبادت وکړئ، هغه چې تاسې یې پیدا کړئ او له تاسې ډومبني، د دې لپاره چې ځان وساتئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هغه پالونکی چې ځمکه یې درته فرش او اسمان یې چت ګرځولی او له اسمانه یې اوبه راتویې کړي چې په هغو سره یې ستاسو د خوراک لپاره میوې درته راوویستې، نو الله لره سیالان مه ټاکئ، حال دا چې په دې ټولو خبرو ښه پوهیږئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او که تاسو په هغه څه یعنی قرآن کې شکمن یاست چې موږ پر خپل بنده نازل کړی نو د هغه په شان یو صورت خو راوړئ او له الله پرته خپل مرستیالان هم راوبلئ که رښتوني یاست. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. نو که ومو نکړ او هیڅکله به یې ونه کړای شي نو له هغه اوره ځان وساتئ چې سونتوک یې انسانان او کاڼي دي د کافرانو لپاره بالکل چمتو دی. صدق الله العظیم.